او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا نیویارک ایالت په سټیټن آیلند نومي سیمه کې یم. دلته مې تاسو راوستي د عروش سره. عروش 12 کلنه ماشومه ده او پیدایشي د هغې 2 خپې او یو لاس نشته. امریکې ته علاج دپاره راغلې ده. څنګه راغلې ده؟ څنګه علاج روان دی؟ دریم ځل چې امریکې ته راغلې ده. دا GMRF دا یو اداره ده دلته په امریکا کې، او هغوی د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک دلته راولي او دلته ول علاجونه هم کوي، څوک او ورسره مرسته هم کوي. نو عروش دلته پاتې کېږي هم په دې اداره کې. دلته کې ورزو به ورته 12 کلنه ده، ټلی ورته وخو چې ورسره خبرې اترې وکړو. نو تاسو هم راسره مل پاتې شئ. نو زه ورځم عروش ته اول به ټلی وم، ټلی نه پس به چې کوم دی چې عروش ورکولو کېږو هغې سره خبرې. 12 کلنه ده، د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي. د خیبر پښتونخوا سپوز به دې کوم چې کوم ځای سره تعلق ساتي خیبر پښتونخوا کې. تاسو راسره مل پاتې شئ. تاسو راشئ چې څه په خواله راشئ. السلام علیکم عروش، څنګه یې چې خیر طبیعت یې ښه دی، روغه جوړه خوشحاله څنګه یې؟ خو په خبره دې ورکولو په پولاولو کې څه مسله خو نه وه؟ ها مسله نه وه. راسره ورو رانږدې شي که نه، موږ به عروش سره لوړ شو. کیسه تاسو هم راپسې راځئ ورو. عروش دا 12 کلنه عروش ده. موږ تاسو دې سره ملاوه خو تاسو به اوس عروش سره هم ملاوه شئ. عروش سره څنګه یې طبیعت یې ښه دی؟ کله راغلې دلته امریکې ته کله راغلې؟ په 22 نومبر باندې راغلې. ښه زه تاسو سره خبرې اترې کوم راکوم، تاسو به ډېر تپوسونه باندې کوم. نورو خلکو ته به هم ته چې زه چې هیلپ ورته میلو شي، مرسته ورته میلو شي. تاسو راتلی شئ صوفۍ کې کښېنئ، راځئ عروش سره موږ خبرې کوو. عروش 12 کلنه ده، د خیبر پښتونخوا سره تعلق ساتي او دلته امریکې ته علاج دپاره راغلې ده. ورسره خبرې اترې کوو. دغه شان 12 کالو یې که نه عروش؟ په سویم کلاس کې کم ګریډ کې ته؟ شپږم جماعت کې. او کوم سکول ته ځې؟ بیکن هاوس پېښور مردان نوخار. کوم ځای؟ نوخار. ښه صحیح صحیح. او دلته ته راغلې دا ګوره دا اداره ده GMRF که نه د ادارې. او دلته کې تاسو تاسو راته وایئ، خو راته خپل ځان په اړه ووایئ. دا خپې تاسو لاس او دغه شان دا پیدایشي داسې؟ جی پیدایشي. ښه. او اوس دلته امریکې ته علاج له راغلي یې. څنګه راغلي امریکې ته؟ مطلب دا څنګه دا اداره هم څنګه پیدا کړه؟ څه حساب سره دا تاسو حساب سره؟ زما مور پلار سرچینګ ډېر کول چې کله زه پیدا شوی یم. ښه چې کله نه پیدا شو نو ستا مور او پلار به په دې اړه معلومات کول چې امریکې کې یا په نورو ملکونو کې ستا علاج وشي. اوس ستا علاج څنګه روان دی؟ ته هغه علاج په اړه راته ووایه. ډېر ښه روان دی، ډېر ښه. بس دغه فزیکل ټرینینګ به کوم که نه، هغې کې به ما ته واکینګ وغیره کوي. زه خو دلته 3 ځل راغلی یم، که نه دا مې درېیم ځل دی. درېیم ځل دی؟ ښه صحیح. 2017 2018 بیا خو کووډ د وجې به سکپ هم کړم. اوس رالو دغه دا 3 کاله پس رالو. 3 کاله پس 2019 2018 او دا اوس په 2021 کې تاسو راغلي. او علاج څنګه علاج کېږي؟ مطلب دا دی چې دې تاسو ته څنګه څنګه علاج کېږي ستاسو عروش؟ بس علاج بس دغه ناپ وغیره والي اول اول کې. نو بیا چې خپو جوړول کې لږ شان ټایم اخلي، کله 2 ویکس اخلي، کله 1 ویک اخلي. نو بیا چې اوس کو دا نی دی وی که نه نی بس بیا نی مطلب ګټنا لګو. نو هغه چې وي بس بیا ټریننګ دومره نی پکار که نه. زما خو نشته، نو زما لپاره ټریننګ ډېر پکار دی. ټریننګ ډېر پکار دی. مطلب دا دی چې دوی به تاسو ته اوس مصنوعي خپې جوړي او مصنوعي لاس به ته جوړي، داسې ده. او بیا په هغې باندې تاسو تربیه درکوي چې هغې باندې تاسو بیا ګرځېدی شئ، تھراپي زده کوي، داسې ده؟ جی جی داسې. ښه. او دې ادارې په اړه دا څنګه معلومه شوه چې په امریکا کې داسې GMRF یو اداره ده، ګلوبل میډیکل ریلیف فنډ که نه؟ نو دغه یو اداره ده او دا دغه شانتې علاج کوي د خلکو. دا معلومات هم څنګه وکړو؟ دا فیسبوک نه. فیسبوک نه. جی. او دا یو اوس یو دا یو فیمیل و د هغې هم زما په شانتې لوری وه که نه، هغه هم ډفرنټ وه. نو زما پیرنټ سلیکشن ګایډ کړه. نو دا اوس زما دغه وشو، بیا چې فیسبوک باندې سرچینګ وغیره وکړو نو بیا هغې ورته میسج وکړو، بیا هر څه تپوسونه یې رانه وکړه. بس هغې نه یې تپوسونه وکړه. بس بیا د مونږ دلته راغلو هاسپټل ته.
ښه دلته هاسپټل ته زه صرف دا ساين ښودل غواړم هغه څوک چې په کور کې یا ماشوم یا ماشومه یا په خپله داسې وي چې لاس خپه یا سترګه یا غوږ چې څه هم د وجود یو برخه وي په هغې باندې معذوره وي نو هغوی کولی شي چې دې ادارې سره په خپله هم رابطه کولی شي او داسې نورې ډېرې ادارې به وي په امریکا کې چې هغوی دې کتلی شي. ګوره عروش وایي چې زما مور او زما پلار چې کله زه پیدا شم دا د پیدایشي نو زما مور مطلب دا چې وکتل چې دغه شانتې زما خپې او یو لاس نشته نو هغې زما مور ریسرچ شروع کړو تحقیق شروع کړو معلومات شروع کړل او هغوی کتل شروع کړل داسې کومې ادارې دي چې هغوی موږ سره مرسته کولی شي او په هغې کې موږ ته مطلب دا د عروش علاج وشي. نو اخر کې عروش مور دا عروش وي چې زما مور دې ځای ته راورسېده چې دې ادارې سره رابطه وشوه او دوی په 2018 کې په اول ځل دوی راغوښتي وو دلته امریکا ته او دلته کې دا اوس وایي چې زما علاج روان دی په 2018 کې هم راغلي بیا د کووډ د وجې یا د کرونې د وجې نه چې کوم دی نو بیا په 2019 کې دي نور راغلي شلم کې خو اوس دا یې راغلي علاج دپاره دا وایي چې زما دپاره خپې تیاري ستاسو خپې چې کوم تاسو کوم تیارولې وې زه به تاسو نه ساده ساده تپوسونه کوم زه یم چې تاسو د هغې جوابونه ووایي نورو خلکو ته معلومات ترلاسه شي که بل چا ته هم دغه مسله وي کوم ستونزې نه تاسو تېرېږئ چې هغې ته اسانه شي که څنګه خوښه ده ښه نو تاسو ته اوس چې کومې خپې تیارې کړي تاسو چې په یو هفته کې تیارې کړې شوي دي نو تاسو چې لړ شئ نو هغې لپاره تیرپي دپاره ځئ تاسو لړ شئ نو هغې تاسو ته واچي تاسو په هغې بیا ګرځئ اول راته واچي که نه اوس به انشاءالله زه په منډې باندې ځم نو اوس چې راته واچي اول به هغه کوم کس چې خپې جوړې کړي که نه هغه به وګوري چې لکه زه پکې صحیح دغه کولی شم بس بیا ډایرکټ ما به تیرپي روم ته به مې ولېږي هغه خو ټمپرري خپې دي که نه هغه نو هغه هسې دغه لپاره چیکینګ دپاره هغه چې وګوري نو چې نه راباندې تنګ وي څه مسله نه وي که نه نو هغه به بیا همغه ناپ همغه هایټ همغه دغه باندې بیا نورې خپې جوړې کړي هغه به 2 هفتې پس نو بس بیا زما صحیح تیرپي شروع شي چې صحیح تیرپي مې شروع شي هغې کې چېرته یو هفته بیا به 2 هفتې وي نو هغه به بالکل هغې صحیح خپې باندې کوم چې به زه ځان سره کور ته وړم ښه پاکستان ته به یې وړئ ښه او د دغې به تاسو نه پیسې اخلي نه ښه پیسې د نه اخلي صحیح مطلب دا دی چې علاج کې هم د سره مرسته کوي ښه صحیح علاج کې د سره مرسته کوي مطلب دا دی نو اوس هغه څوک زه تا نور تپوسونه وکوم مشکلات ستونزې ته خو ګوره شپږم جومات کې طالب علم یم سټوډنټ یې که نه تکړه جینۍ یې او زه غواړم چې ستا د خبرو د لارې نورو خلکو ته هم فایده ورسي او هغوی ته معلومات وشي که بل چاته دا مسله وي که دغه اداره کې نور خلک هم راځي نور خلکو علاج هم کېږي که نه صرف مطلب د نورو ملکونو خلک پکې وي اوس مثال په توګه پاکستان کې د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یا په مردان کې 400 کې پیښور کې سوات کې په خیبر پختونخوا په یو ګوټ نه یو تن ته دغه مسله وي هغوی د ادارې سره رابطه کول غواړي نو هغوی دپاره به هم علاج کوي که نه مطلب دا صرف او ریکوایرمنټ ضرورت څه وي د دې څه غواړي د څه ډاکومنټس غواړي دستاویزات څه غواړي ډاکومنټس پاسپورټ او ویزا نو ویزا بیا په اسانه میلاویږي ویزا بس ډیپینډ کوي ښه تاسو چې اول ځل په 2000 ته چې کله مور ته خو هغه وخت ډېره وړه وې 2018 کې خو به ته د 9 کال وې که نه کله چې تا لپاره چې اپلای کول تا ته یاد شي هغه وخت چې څنګه چلو مور د څه وي پلار د څه وي چې څنګه یې دله اپلای وکړله نه ما ته 2017 کې راته نه دی یاده ښه 18 کې راته لږ یاد 18 کې ته یاد دی مطلب دا چې دوی په آنلاین دا اداره معلومه کړه دوی سره رابطه وکړه هغه اداره چې ستا مور ستا پلار د هغې پسې ګرځېدل نو دا دی د عروش تاسو دا د ادارې نوم ورته تاسو لږ واخلئ که څوک یې سرچ کوي څنګه به یې سرچ کوي بس په دغه څه وي یا په جیمیل وغیره باندې فیسبوک باندې کېږي نو هغې باندې یا به هغې ته لکه میسج یا ایمیل کول ورته پکار دي نو هغې ته مسله ویل دي چې دغه څه پرابلم سره مسله سره زما زوی لور ته مې څه مسله ده یا اوس کو خورزش وه هر څوک ورسره راتلی شو که مور یې خو بس فیمیل به ضرور وي خو که مور یې زنانه به وي ورسره خامخ که مور یې که خور یې یا ترور یې نو تاسو سره څوک مور راغلی ده ښه مطلب دا دی چې دې ادارې سره رابطه وکړي ګوره ګلوبل میډیکل ریلیف فنډ دا یو اداره ده دلته په امریکا کې د امریکا په نیویارک ایالت کې دې سره چې تاسو رابطه وکړئ عروش وي نو دا اداره به چې کوم دی دې ته به خپل ریزن وښایي چې زما سترګه کې مسله ده یا په غوږ کې یا په خپه کې یا په لاس کې یا د وجود کومه به کاغذ وګوره هغه خلک په بم کې دی بم چودنو کې زموږ په پښتونخوا کې کوکتي چې هغه په پاکستان اړخ ته په پښتني سیمې دي که د افغانستان اړخ ته هلته چودنې دا کیسې هم ډېرې زیاتې د چا په بمونو کې لاس خپل وتی وي نو د هغې علاج هم دلته کېدی شي داسې ده که نه نو دې ادارې سره چې تاسو رابطه وکړئ خو بیا چې کله علاج د تاسو به پاسپورټ اوسئ ویزا ته ولګي او تاسو هلته بیسې کې مو وایي چې دغه شان دې ادارې زه راغوښتې یم دوی به تاسو سره لیټر رالیږي چې کله تاسو ښه لیټر راولېږي به ته دوی کاغذ به ته راولېږي په هغې به لیکي چې دوی موږ امریکې ته راغواړو علاج دپاره نو هغه به چې تاسو سره به نارینه نه
مثال په توګه یو ماشوم یا یو ماشومه راځي نو هغې سره به یا مور راځي یا به ورسره مشره خور راځي چې د 13 کال نه یا 21 کال نه عمر سیوا وي یا به ورسره ترور راځي خو چې هر څوک ورسره راځي هغه به زنانه وي ښځه به وي هغه به ورسره راشي دلته کې او بیا به علاج شروع شي نو تاسو چې بیا راغلی دلته کې په 2019 کې اوس تاسو وایي چې خپه ستاسو تیاره شوې ده عرضي چې کومه خپه ده اوس د هغې لپاره تاسو لپاره چې کوم په ستاسو په خپو باندې ناپونه یې واخیستل که نه اوس د صحیح خپه برابري نو په هغې باندې ستاسو تھراپیز روانېږي تھراپیز څنګه مطلب تاسو بیا ګرځئ څه حساب سره وي تھراپی اوس ټرینر راکوي که نه ټرینر چې راکوي بس هغه مې تھراپي روم ته بوځي هغه ډېر زیاته غټه روم وي که نه نور ماشومان هم وي نور ماشومان هم وي نور ماشومان نو کوم هغې ته څه مسلې وي هغې ته چا خپه کږی یا هغې ته بریسز لګي د چا خپه لکه دغه څه دي سیول وور لکه وور وغیره کې دغه شوي نو هغې ته خپه هم لګي نو یو خو د بل تھراپي روم دی هغه لاسونه دپاره یا هغه ماشومان دپاره کوم چې لاسونه د چاني یا دغه څه دي لاسونه دپاره تھراپي پکار دي زما لاسونه تھراپي تاسو خبره کوئ پکار وه که نه نو اوس زما دوه لاسونه زما دوه ګوتې جوین شوي وې نو هغې راله اپریشن وکړو نو هغې کې راله دغه وکړو اپریشن چې راله وکړو زما لږ شانتې تھراپي پکار ده د ګوتو چې دغه وشي چې لږ شانتې نورمل ګوتو شانتې دته شي او شیزونه پرې نیول شي صحیح نو مطلب دا دی چې کوم ګوتو لپاره هم ستاسو تھراپیز کېږي کوم دلته دا دواړه ګوتې جوین شوي وي دا جوین شي دا دله بیا لیکړئ دا دوی وکړئ او لاس لپاره تاسو ته څه وایي چې لاس مطلب دا او دغه خپې چې بیا تاسو مطلب کار کوي نو هغه به څنګه حساب سره کار کوي بیا مطلب دا دی چې تاسو لکه اوس عام څنګه چې روغتون وي هغه کوي مطلب دا چې خپل لاس خپې وي او هغې ته هغه د برین سره سیګنل یې ورځي خپو ته که نه دا به څنګه کار کوي تاسو ته څه وایي دي لکه چې څنګه د برین سره خپل سیګنل ورځي مزغو سره چې کوم سیګنل خپو ته ورځي چې کله سیګنل لړ شي خپو ته نو خپه قدم واخلي دا خو هر څه په مزغو باندې کېږي که نه خو داسې نه کېږي دا به داسې نه کېږي دا به ستاسو خپو سره خوځي دا به خپل لکه خپل فورس سره به یې کوی خو دومره ګران نه دی دومره ګران نه دی او تا ته چې پاکستان کې وي او هلته کې وي سکول ته بتلې ملګرو به درته څه وي دوستانو به درته څه وي استادانو به مشکلات به درته څه وو هلته کې مشکلات واشروم تله اوس کو زمونږ اوس اکثر زمونږ اکټیویټي کلاسز وو که نه یا چې اکټیویټي کلاسز نو ساینس کلاس و هغې بیا ساینس لاب ته تله که نه زه اکثر کلاس کې یوازې پاتې کېدم ته به نه تلې نه اوس چې د خپې برابر شي دا هر څه وشي اوس د څنګه محسوسېږي خوشحاله دغه ټول هغه نور طالب علمان چې څنګه به نور کلاسونو ته تلل او څنګه به منډې تل هغه شانتې منډې به تاسو هم وښی بیا اوس چې چوټۍ ټایم کې به زه اکثر ټول لیټ تلم ځکه چې ما پسې به رو راتلو زما دوه مشر وروڼه دي یو کلاس 3 دي یو کالج نه اوس وتی دی هغه کالج یې ختم کو او دریم اوس کلاس 10 کې دی هغه به میټریک کوي هغه به اوس لاړ شي او دریم چې دی هغه کلاس 8 کې دی نو هغه اوس به راسره صرف هغه کلاس 8 والا پاتې شي نو بس هغه ته به لږ شانتې ګرانه خو به وي که نه هغه به یوازې ما بوځي راولي که نه بس اوس چې خپې ولګوم نو هغه به دومره ګرانه نه بیا دومره ګرانه به نه اوس دا خپې چې ته ولګي که نه نو دې کې اوس مثال په توګه تاسو بیا پاکستان ته لاړ شئ ته واپس خپل سکول ته ځي او هلته چې لاړه شي او که خدای مکړه دې کې د خپه کې څه مسله راغله نو بیا واپس امریکې ته راوړی که هلته بیا به دې طریقه ښایي چې سمه به بیا څنګه هلته اکثر خو یو ځل پکې مسله راغلې وه که نه خو هغه دومره غټه نه هغه راله بابا سمه کړه نو هغه پکې بس لږ شانتې دغه نټ لږ شانتې اوس شو هغه راله پکې ټایټ کو نو واپس یې ټیک کړه خو نور کله خو اوس چې مسله راشي که نه ډېره غټه نو یا به دې واپس راولي او یا کو چې پاکستان کې څه دغه انجینیرز وغیره هغې هم ټیکولی شي هغې هم ټیکولی شي ښه اوس زه غواړم اوس دې ځای کې دا خبرې در سره کول غواړم چې هغه خلک چې هغوی راتلل غواړي دلته کې او دا مطلب دا دی چې غریبان هم وي پیسې هم ورسره نه وي مطلب دا چې خپل علاج هم په خپله نه شي کولی دلته امریکې ته راتلی شي علاج دپاره دا اداره به هغوی لپاره علاج کړي که نه پیسې به ورسره خامخا پکار وي پیسې خو ورسره پاسپورټ وغیره لپاره خو پکار راځي پاسپورټ خو به جوړ کړي ټیکټ او ویزا خو دی کوي ټیکټ او ویزا دې کوي او دلته چې راشي بیا دلته رهایش ته چا وي دلته رهایش اوس تاسو د اداره کې پاتې کېدل دي تاسو نه پیسې اخلي دي ښه پیسې نه اخلي صحیح مطلب دا دی چې تاسو خپل دغه حساب سره او اوس د دې نه علاوه که زه نن دا تپوس وکړم چې دا هر څه خو ستاسو روان دي نورو خلکو له راتلل پکار دي که داسې مسلې ورته وي چې داسې علاج یې وشي که نه تا ته خو پکې څه مشکلات او ستونزې نه وي دلته کې مطلب او راتلل چې دې سره رابطه وکړي دې په اسانه باندې جواب ورکړي زر جواب ورکړي دا خلک ډېر ښه دي پوزیټیو میسج ورکړي او اوس چې دې ونه ته لاړه شي مطلب دا تاسو وایي چې دوه هفتو پس به تاسو ته خپلې خپې درکړي او هغه خپې به تاسو ځان سره بیا پاکستان ته وړی شي او نو بیا به هم راځئ که نه بیا به تھراپیز دپاره نور به بیا راځئ که نه بل ځل که نه بس دا به د دې نه پس تاسو علاج مکمل شي اوس بیا به راځم یو کال پس چې
چې خپل باندې لږ شانتي زما خو به ګروت کېږي که نه نو دغه هغې نه پس به بیا زه واپس راځم یو کال پس چې ځکه اوس را باندې خپلې تنګې شي او بیا را باندې صحیح پوره نه ښه مطلب دا چې څومره ته لویېږي ته ګوره د 12 کلنې اوس دې وخت کې چې د 14 شي یا بیا 14 کې دا به لکه ته هر کال کې راځي اوپیرا چې 21 پورې شم که نه چې ایج مې 21 پورې شي بس بیا نشم راتلی نور ښه 21 کالو پورې به دا شل ته راځي لکه 12 کال او دا به هر کال راځي دې ته وایي جی او دا هر کال چې راځي دا ټیکټ او دا به ته دي برابري که نه دا او دلته رهایش صحیح او دا ولې دا اداره څه کوي ولې داسې کوي خلکو سره مطلب دا خلک راولي ولې یو خو علاج دپاره وي ولې داسې مرسته کوي مطلب ټیکټ هم ورته اخلي پاکستان نه ولې راولي دلته خو هم داسې خلک چې دغه څه یو ماشوم یې فرسټ ټایم ماینرس کې کړی و که نه هغه د زما په خیال د باسني و نو هغه ته ډېر زیات تکلیف و نو بس هغه چې ریسکیو کړم بس بیا دغه څه دی پلان شروع کړو که نه چې د نورو ماشومانو هیلپ وکړي که نه نو بس بیا دغه څه نو خلک یې راوستل نو ډېر زیات ماشومان دې سره غټ شوي دي ښه دې سره غټ شوي دي مطلب هغه خلک راوستي هغه خلک هم ورسره دي کوم چې چا چې مور او پلار نشته هغې هم راوستي دي مطلب دا دلته کې هغې علاج هم کړی بیا ځان سره ساتي هم دا سره خو لکه اوس چې دغه څه مور یې نشي راتلی که نه ماشوم ډېر زیات لکه دغه تکلیف وته نو دوی خو اکثر ریسکیو کوي که نه ښه صحیح او دا جي ایم آر اف چې کوم دی ګلوبل میډیکل ریلیف فنډ چې کوم دا یو حکومتي اداره ګورنمنټ اداره ده که نه دا د امریکې د حکومت ده که نه دا یو ان جي او د نان ګورنمنټ ده ګورنمنټ نه ده مطلب دا د خلکو په مرسته باندې چلیږي خلک دې ته چې کومې چندې ورکوي کومې پیسې ورکوي دا ګوز تاسو ته وښیم دلته کې عروش راځم تا ته بیا نورې خبرې در سره هم کوم یو څو پوښتنې نه پاتې دي او تکړه جینۍ د عروش ګوره دا چې کوم دی تاسو ته خپلې خبرې ووایي او وایي چې ژوند کې مخکې روانه ده خو وایي چې په ځای مې ژوند نه دی ودرولی عروش ته که تاسو خبرې 12 کلنه ده علاج لپاره امریکې ته راغلی د خیبر پښتونخوا نه راغلی د ګلوبل میډیکل ریلیف فنډ تاسو دا په انټرنیټ کې هم ورکولی شئ هیلپینګ ریسټور د بروکن لایفز اف انجرډ ود څه شی دی ود هیلینګ اینډ ډیګنیټي او ون چایلډ ایټ ا ټایم ښه صحیح مطلب دا د ان جی او دا غیر دولتي اداره ده په امریکا کې جي ایم آر اف تاسو دا په ګوګل کې انټرنیټ کې ورکولی شئ دوی به خپل پیج هم وي عروش ته څه چې په فیسبوک باندې دوی پیج هم شته که نه او په دې نوم باندې دی جی او په هغې باندې به ته میسج هم کولی شئ ایمیل هم ورته کولی شئ ټول انفارمیشن ټلیفون نمبر به هم وي او زموږ زیاتره خلک چې کوم دی زه به دې ځای کې دا ووایم قدرمنو ملګرو دوستانو څوک چې موږ سره دا وخت مل یې دا ویډیو کې نو دلته څوک چې ګورئ زیاتره خلک اس په بیسه ټلیفون نه کوي ګوره که چاته مسله نه وي او چاته څه تکلیف نه وي او څوک نو باید چې هغه خلکو ته موقع ورکړي چې هغې ټلیفون نه وکړي چاته چې ضرورت دی که د سترګه کې مسله ده که سترګو مسلې هم خلک کوي همداسې ده او ورسره چې کوم دی نو خپا یا لاس چې څه هم مسله ده یا ګوته نه هغې سره علاج کوي خو کیسه دا ده چې اس په بیسه څوک ټلیفون نه کوي دې سره بیا دلته کې چې کوم خلک کارونه کوي د هغې هم زړه مات شي دوی چې دي هسې بیسه ټلیفون کوي نو دې سره به کې بیا هغه خلک څوک چې حاجتمند وي ضرورتمند وي او هغوی ته مرستې ضرورت وي هغې بې مرستې پاتې شي ښه او اوس چې ته پاکستان ته ځې چې راشي امریکې ته او پاکستان ته لاړه شي او خپل کلاس کې کښېنې او ته ملګرو ته وایې چې ما له خو به اوس خپې ما ته به خپې برابر شي دا خو د الله تعالی ویش دی که نه ګوره داسې په دې باندې خو او شکر ادا کول پکار دي په هر حال کې داسې او زه بیا هم تا ته چې کوم دی نو د ډېرو تکړه جینۍ زه ستا ستاینه کوم صفت دې کوم او په دې وجه کوم چې ګوره تا دا نه ده ګڼلی چې بس ما ماتې وخوړه ته الله تعالی بس داسې پیدا کړم بس داسې به زه ژوند کوم تا وایي چې نه تا او ستا مور او پلار وایي چې موږ به علاج کوو او هغې لپاره تاسو امریکې ته راغلي یې پیسې هم خرچ کړي دي ادارې سره دلته دې سره رابطه کړې ده ادارې ګوره تا چې کوم دی نو ته چې پاکستان ته اوس ملګري دي خبر دی چې ته امریکې ته تلې بیا دوباره علاج له څه وایي درته ملګري ته څه وایي بس وایي کله به راځې دا هغه اوس خو میسجونه نه کوي ښه وایي کله به ته ورته څه وایي چې دې ونه درځم ما سره به خپې زه به ستاسو په شان دې منډې یم همدا دې ورته ویلي دي نو څه وایي نو یو دو درې خو پکې خوشحال یې هغه نورو پروا نشته نورو پروا نشته ښه او تا ته څنګه محسوسېږي ته څومره خوشحاله یې زه ډېره خوشحاله یم اوس اکثر خو دغه زمونږ خو پی ای کلاس هم وي که نه فزیکل ایجوکیشن نو هغې کې نه دی هغې کې ټول اکثر بره لاړ شي اوس چې ټیسټنګ وغیره کوي که نه نو یو ملګری مې ده که نه ټول لاړ شي ما پاتې کړي یوازې یو ملګری هغه مې نه پرېږدي هغه که هر څه هم وکړي خو بس
کو په زوره مې زه ته بس ته لاړه شې زه کلاس کې یم که نه نو هغه مې نه پرېږدي ډېره زیاته ښه ده هغه ډېره زیاته ښه ده ګوره فزیکل ایجوکیشن به زه دا ووایم هغه ته نه خلک چې زه په ساده ټکو کې دا وایم پي هغه کلاس وي په سکول کې چې کوم د جیم کلاس وي یا د ورزش کلاس وي یا د منډو کلاس وي دا وایي عروش وایي چې زما ټول ملګري لړ شي او یو ملګری راته ایساره وي هغه ما ته وایي چې تر هر څه کېږي زه به تا سره یو ځای ځم او د دې نه علاوه ته وایي چې واشروم ته تلو کې او بیا دغه شانتې چوټۍ کې په دغه شانتې په پي کې دا مشکل هسې په عام ژوند کې د چې کوم دی څه مشکلات وي ته راته دا ووایه خلکو نه داسې ګیلې معنی شته خلک درته څه وایي راوایي که نه دا راته ووایه خلک نه مې ډېرې شته ګیلې معنی ته شته څه ګیلې دي ووایه ګوره دا ګوره ستا دا عروش یو وړوکی سوال دی یو وړوکی روح دی که نه او دا دې خبرو ته په غور باندې غوږ کېښودل پکار دي ګوره که موږ له یو تن سره مثال په توګه زه غواړم چې ما سره د هغه شان سلوک وشي چې زما د خوښې وي نو باید چې موږ زه پخپله هم هغه خلکو سره هغه شان سلوک وکړم نورو خلکو سره چې څنګه زه غواړم چې ما سره سلوک وشي که زه چا پسې چې کوم دی تنګول کوم بدې ردې ویم یا کیسې کوم نو بیا دا هم ماله ایکسپیکټ کول پکار دی دا تمه هم لرل پکار دی پښتو کې متل دی چې شیشو په کور کې اوسېږي نو بل پسې کاڼې مه وله نو دا کیسې دي عروش نو څه ګیلې دي منځ کې راځي په دغه خبرو کې ډېر غټ میسیج زما خو خپل لکه مور او پلار یا خپل لکه رونه خویند سره چې رونه سره چې ته لاړ شم که نه بس خلکو راته داسې ګوري ته وایې که چې ته انسان یې نه یې لیدلی پوره ژوند کې خلک درته داسې ګوري لکه چې داسې انسان نه لیدلی نو ته چاته داسې څه وایې چې دا مطلب دلته خو په امریکا کې خو چاته بد وګوري هغه ته چې نه اصل مثال در کوم په امریکا کې اوس مثال په توګه زه روان یم او کیسر ما ته داسې بد وګوري سترګې زه به ورته وایم چې مسله سره ولې راته بد ګوري تا چا دا ویلي چې څه مسله ده راته ولې ما ته بد ګوري چاته ته پوسټ کړی نه شي ویلی ولې درته بد ګوري چې ولې دا مطلب دا دی چې تا ورته وایي چې زه خو الله تعالی پیدا کړی یم هغه الله پیدا کړی یم کوم چې تاسو یې پیدا کړی دا زه وایم چې تو یم خو خلک نه پوهېږي خلک نه پوهېږي دا پوه هغه خلکو ته به څه وایې نو ته به ورته څنګه وایې چې پوهېږې نو څنګه بیا پوهېږې اوس چې دغه اوس چې ته داسې انسان وګورې ته ورته داسې دغه بک ورته نه ګورې ځکه چې هغې باندې کېدای شي بد هم لګېدای شي خفه کېدی هم شي لکه you should always treat the people you want to be treated همدغه خبره ګوره عروش هکه خبره کوي کومه چې ما تاسو ته پښتو کې وکړه خلکو سره هغه شان سلوک وکړئ چې څنګه تاسو غواړئ چې تاسو سره هغه سلوک وشي عروش وایي چې ما ته یو شی بد لګي خلک راته داسې بد ګوري لکه چې زه انسان نه یم څه بل څه یم او ما ته داسې بد ګوري نو ما باندې عجیبه لګي چې دا څنګه چل دی اوس خو زه لکه دا شی یم ځکه چې زه چې چېرته هم ځم بس خلک راته ګوري اوس مې دومره پروا نه خاص سره د شی پروا دی نه نو مطلب دا دی چې عروش زړه لوی کړی دی ورته نو باید چې مونږ هم ګوره عروش داسې یا د عروش په شان داسې نور ماشومان یا انسانان او مونږ ټول انسانان یو الله تعالی پیدا کړي هغه رب پیدا کړي مونږ ټول یو رب پیدا کړي نو ولې نه چې مونږ یو بل ته په یو سترګه باندې یو شانتي وګورو چې دا نه چې او الله تعالی چې کوم دی نو چاته یو ځای کې یو صلاحیت ولا سیوا ورکړی بلې ولا کم ورکړی نو په هغې باندې هم شکر خو بل دا کم داسې چې عروش وي چې زما په شانتې ماشومانان او زما په شانتې هلکان او جینکې هغې طرح په دغه سترګه کتل پکار دي چې مطلب دا چې هغې ته دا محسوس نه شي چې هغې د ځان نه بدل نه دي ګڼل پکار اخره کې به څه ویل غواړئ اخره کې بس خلکو سره اصل کوه او اوس کو زما په شانتي یو ماشوم یې که نه نو بس چې ستاسو هم دغه خلکو د انډر اسټیمیټ کوي که نه نو هغې باندې دغه غور مه کوه چې خپل ډریمز دي هغه فالو کوه بس خپل ډریمز باندې فوکس کوه او سټډي باندې اوس چې دغه څه یو کس درته بک په ګوري بس اګنور کوئ او یا ورته وایئ ستا سره څه مسله ما سره چې ته انسان دې نه یې لیدلی انسان دې نه یې لیدلی ښکلې خبره عروش وایي چې ګوره تاسو دا ډېره ښکلې خبره وکړله چې دې خلکو سره هم خو په مینه محبت ملاوېدل پکار دي سره هم په مینه محبت ملاوېدل پکار دي او ورسره چې کوم دی نو چې هغه څوک تاسو انډر اسټیمیټ کړي چې په خپله دې مسلو نه تېرېږي لکه مثال په توګه نو هغې له خلکو ته توجه نه دي ورکول پکار په خپل ډریمز باندې په خپل ګولز باندې یعنې په خپلو وړاندې تلو باندې چې کوم دی نو ولا سوچ کول پکار دي عروش لویه ښځه شي او کامیابي ته غواړو بریالۍ ته غواړو او الله دې وکړي چې ستا علاج زر تر زره سرته ورسي او خپل سبق ته هم دوام ورکړي لویه ښځه شي نو که د منو کتونکو تاسو د عروش خبرې اترې واورېدې هغه ادارې هم درته په ګوته کړه کوم چې د عروش او د عروش مور پلار د دې لپاره پیدا کړی دی تاسو ته بار دا ښیم نو دا دې ادارې نوم دی ګلوبل میډیکل ریلیف فنډ نو تاسو په خپله هم دې سره رابطه کولی شئ او که چاته ضرورت وي هېڅ په بېسه نه په آنلاین د دې انفارمیشن شته او که څو چاته انګریزي نه ورځي او لیکل نشي کولی ایمیل نشي کولی نو د ګاونډیانو نه مرسته واخلئ ځکه خو مشران وایي او پوهان وایي چې تعلیم ډېر ضروري دی ګوره نو عروش مور تعلیم یافته وه نو عروش لپاره دا اداره په امریکا کې
د خیبر پښتونخوا د نه را پیدا کړ او دلته امریکې ته په امریکې کې دلته د عروش علاج روان دی. نو عروش ته تاسو د عروش خبرې واورېدې. عروش 12 کلنه ده خو بیا هم تاسو ته د حوصلې ډکې خبرې او د ژوند ډکې خبرې وکړئ. نو لویه ښځه شي عروش یو ځل بیا او هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازت تاسو چې چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ د لوی الله په امان.